سلامونه ټولو پښتنو ته. زما چې څونه پښتانه ورونه یې اواز مې اورئ، سپورټ مې وکړئ، یو ډویټ او خبره د کلونجۍ وایي زه به اوس په جس کې ګرځم او خبره د هغه کنزلمارو بدماشانو وایي که موږ چا مړه کړو 10 کاله پس هم نو وایي دا به زموږ ذمهواري. ډېر غیرتیان یې که نه. زه خو په خپل ځان باندې فخر کوم چې دغې کنزلمارو دی د ټولې دنیا خویندې میاندې کنزل دي که نه. خو دا خبره نه وکړه که زه چا مړ کړم نو دا به زما ذمهواري نه یې څوک یاد کړو. بلې دا خبره کړله چې موږ په روغه کې د خلکو نه سوري الو. موږ نه د چا سروغې په سوري کوو، نه په روغو کې سوري ورکوو. موږ د هغه نیکو نه سیو که نه چې خپل د سیند د غاړې نه واله جیداد یې د بلود درې پورې چې په درباد خاوره یادېږي که نه پرېښی دی، خو دښمن ته سر نه دی ټیټ کړی که نه. د هغې نیکو نه سیو. داسې بې غیرت هم په دنیا کې شته چې بدماشي هم کوي او بیا دا ویډیو هم کوي چې زما د سر به ذمهواري. تاسو چې د خلکو دا خویندې میاندې کنځلې او زموږ دا خویندې میاندې او جرګې د مشرانو په دغه وخت کې تاسو دا سوچ نه کوو چې زموږ د سر به دا ذمهواري. زم د سر ذمهوار یم. ډېر نران یې، یو په جس کې ګرځئ او د بل د سر زه ذمهوار یم. د دواړو د دریو واڼو د څلورو د پنځو کوپلو بې غیرتو د نورو پښتنو نه علاوه زه ستاسو د ټولو د کوپلو ذمهوار یم. بې غیرتو دلګانو اخري کې رپورټونه او کنځلې هم شروع کړې. ثناګله تصویران سټئ.